او بل په دې یخ کې زما استاد سره په دکان کې په کاروبار کې په فیکټري کې مزدوران را سره دا مزدوران هم د الله مخلوق دی لکه ته چې د الله مخلوق کې دا مزدوران هم هغسې مخلوق دی ته چې په ګرم لمر کې راوځې او دوی ته د جنجال وي بوړیزی دي چې ولې ناوخته راغلی نو الله پاک جل جلاله خو مهربانه ذات دی د دې سره بد سلوک مه کوه الله به ستاسو دا ټول شان واخلي ستا مزدور ته به ورکړي او ته به بیا د دې مزدور وي په دې وخت کې د مزدورانو سره ګورئ ښه سلوک کوئ رحم کوئ ستا اولاد یا ته چې د خپله د بل مزدور یې چې دې زړه غواړي هغه د دې سره وکړه د دې څه جلا خواړه مه خوره حدیث دی کم شی چې ته خورې هغه مزدور ته ورکړه دا هم د الله مخلوق دی او واوري کوم کسان چې د خپلو مزدوران سره بد سلوک کوي حدیث کې راځي د الله د دې کسان څخه بد کیږي د حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل الله د درو کسان څخه بد کیږي نفرت کوي الله دې مو وساتي د درو کسان څخه الله نفرت کوي یو هغه کس دی الغنی الظلوم موړ ظالم چې نه د مزدور سره سمه گزاره کوي نه د غریب سره سمه گزاره کوي غریب ته مشکنزل کوه مزدور ته مشکنزل کوه ډوډۍ ته یې مه پرېږده ای د الله تبارک وتعالی پر خپل مخلوق باندې ډېر سخت خفه کېږي الخلق عیال الله دا د الله عیال دی د عیال ډېر ترجمې راځي الله وایي زما په مخلوق کې ما ته در ټولو محبوب هغه کس دی چې زما د مخلوق سره ښېګڼه کوي احسان ورسره کوي ښه اخلاق ورسره کوي ټیک دی مزدوري هم په وکړه لیکن د هغه سره احسان هم ورسره وکړه ستا په یخ کې چیشته ضرورت ستا ته د خپل مزدور حال واخه هغوی ته د یخ د اسبابو ضرورت پوره کړه د هغوی ضرورتو ته پوره کړه اسباب ورته پوره کړه الله وایي د قیامت په ورځ به زه په خپله د یو څو کسان سره دعوه کوم یو هغه چې د وعده مخالفت یې کړي زما په نامه باندې وعده کړي او بیا مخالفت کوي بل هغه چې د مزدور څخه کار اخلي او د مزدور مزدوري نه ورکوي په میاشتو پسې پاتې خپله مزدوري نه ورکوي ظالم د خدای دا ته ټالمټول وایي دا ظلم دی مطل الغنی ظلم د غنی ټالمټول کول پیسې لري نه ورکوي د دې غریب ټوله میاشت په دې ګزاره ده ته پر کومه خوا وړې چیرې کوې څه به کوې قبر ته وړې د دې ګزاره په دغه ده دا ناست به دغه ته دي بچیان ټوله میاشت خوله وازه و دې پیسو ته نیولې او ته بیا دور سره کوې الله پاک وایي د دې کسان سره به د قیامت په ورځ زه خپله مقدمه کوم حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم اعطوا الاجیر اجره قبل ان يجف عرقه مخکې د دې چې د خوله وچې سوي دي اجر مزدوري ورکړه بیا چې د کوم شي دپاره تا لګولی دي که زیات کار ورباندې وکړي پیسې به ورکوي دا د حق دی خپل مزدوران سره ښه سلوک کوه احسان ورسره کوه الله به ستا سره احسان وکړي